اتيت القبور فناديتها. یو ځل زه یو قبر ته رالم، مقبرې ته رالم، ادرې ته رالم او آواز مې ورکه این المعظم و این المحتقر. وی څه شو هغه غټ خلک، څه شو هغه بادشاهان، څه شو هغه مالدار، څه شو هغه خانان، څه شو هغه نوابان، څه شو هغه پیسو والا او زر او زمین والا، غټو گاډو غټو بلډینګونو والا. و این المحتقر، او هغه فقیر پکې څه شو، هغه مزدور پکې څه شو، هغه دیډیمار او غریب پکې څه شو. این المذل بسلطانه، وی څه شو هغه چې کبر به کو په خپلې بادشاهۍ باندې. و این المعظم، څه شو هغه چې ډیر فخر سره به په لارو کوڅو کې ګرځېده. اذا ما افتخر، خبرو کې به یم تکبر و، په ناسته ولاړه کې به یم تکبر و، جګړې کې به یم تکبر و، په خاموشۍ کې به یم تکبر و. چېرته به چې روان و متکبر انداز به و، که چا سره به یې خبرې کولې وي څه شول. من بین القبور ورته آواز وشو، وی تساووا جمیعا، وی ټول برابر دي، کاغه بادشاه دی او کاغه مزدور دی، کاغه مالدار دی او کاغه غریب دی، کاغه خان دی او کاغه یو عام انسان دی. او تفانوا جمیعا، ټول فنا شول. وی فما مخبرون، وی هیڅوک خبر والا نشته چې خبر د دوی نه بیان کړي چې څه حالت لاندې تیریږي. نن که په یو چا باندې بیماری وي نو تا ته خو حالت بیان شي چې هلکه فلان کې ډېر سخت حالت کې دی. وماتوا جمیعا ومات الخبر، وی ټول مړه شول. وی خلکو پرېږده خبر هم مړ شو، خبر هم څوک نه راوړي چې لاندې څه حالت دی. زموږ د کلي نوابان او خانان، غریب مزدوره نران او ښځې ټول پراته دي، د خبر نه هم څوک نه دي خبر چې څه حالت دی. شاعر به وی تروح وتغدو، تروح وتغدو، وی سار کیږي او ماښام کیږي. بنات الثرى، بنات الثرى چنجو ته ویلی شي. د خان صاحب چنجو سره کار دی، د خان په بدن باندې وی چنجه ګرځي. وتمحى محاسن تلك الصور، وی ورانۍ د دې خان او د دې نواب او د دې بادشاه او د دې مزدور او د دغه انسان هغه محاسن د شکل او صورت. بنات الثرى هغه چنجي لګیا دي په سترګو د دغه انسان کې، په غوږونو د دغه انسان کې، په اننګو د دغه انسان کې، په خولې د دغه انسان کې، په خېټه د دغه انسان کې. نن خو موږ دا سوچ نه کوو چې حلالا وړی خېټې ته ګزارو که حرامه. سبا به ګوره ستا خېټه، ستا د آواز دی او ستا غوښه د چنجو خوراکي. نن خو موږ دا تمیز نه کوو چې د خولې نه غیبت وباسو، که دروغ وباسو، که تهمت په چا باندې لګو، که چا زړه دردو، که چا ته فایده رسو. تمحى محاسن تلك الصور. وی بیا شاعر وی فیا سائلی، وی اے زمانہ سوال کون کیا، اے زمانہ پختنه کون کیا. عن اناس مزود، هغې خلکو باره کې چې هغه مخکې تیر شوي دي. اما لک فیما مضا معتبر، وی تا د پاره په هغه تیر شوو خلکو کې څه عبرت شته؟ څه عبرت دې ترېنه واخیسته که وا دې نه خیسته؟ څه ځان د پاره یې څه وکړل که و دې نه کړل؟ او بیا وی ما ته دې چنجو یو خبره وکړه، وی اکلت المقلتین، وی تاسو خبرې چې په دې سترګو به یې په کوم انداز د کتل، وی هغه سترګې مې ترېنه وخوړلې اول. وفصلت بین الساعین، وی اډوکې مې ترې جدا جدا کړل، یوه ګوته د بلې نه و، یو لاس د بل لاس نه و، خپه د اندامونو نه. ابو حاسم یو تابعي دی، یو ځل راغی یو صحابي نه تپوس وکړه، وی څه وجه ده چې موږ نن د مرګ نه یریږو، صحابه به نه یریدل. هغه خو ډېر ښایسته خلکو، نن زموږ زمانې ته راشه موږ څومره یره کوو. هغه ورته په دوو خبرو کې جواب ورکړه، وی لانکم عمرتم الدنیا وخربتم الاخره، وی ځکه تاسو دنیا جوړه کړې ده او آخرت هم خراب کړی دی. او وی څوک چې د آباد کور نه وران کور ته ځي نو خامخا به خفه کېږي. نن که څوک مونږ د کور نه راونیسي او چې بېګا ته شپه به ده د پاټلۍ په غاړه باندې کې، په دې زوړ کنډر کې به یې کې، په دې شاړه کې به یې کې، نو ما ورته به څومره خفه یو. خپل مور او پلار او بچي، ښځه، ګاونډیان او ملګري، خوراک او څښاک هر څه پاتې کېږي او